حضرت موسی علیہ نبی علیہ السلام ورته قال الم اقل ما نو ویل لك امخ کې لك کنه ورته ویل دلته ما تاسو نو ویل چې انك لن تستطيع معي صبر طاقتنا لري ما سره د صبر کولو. قال موسی علیہ السلام ورته ویل ان سألتك عن شيء بعدها كما پښتنه وکړه د تانه دیو کار غیر ورته دغه خبره نه فلا تصاحبني بیا مې ځان سره ما مرګري کوا قد بلغت من لدني عذرا تورسید د ما د طرف نه حد عذر ته. فانطلقا روان شو حتى اذا اتيا اهل قريه چورسید اهل دی وکلیتا استطعم اهلها نو ډوډۍ وغوښته د اهل دی دغه کلینا فابو یو انکار وکړ ایو ضيفهما چې دیت من مستیاور کی فوجدا فيها جدارا دوی پیدا کو په دغه کلی کې یو دیوال یریدو چې دغه دیوال اراده درلوده مجاز ده ايام قضا چې وکړن شي فاقامه حضرت خضر علیہ السلام بیرته جوړ کوی درو. قال موسی علیہ السلام بیا ورته ویل لو چې تل تخصت علیه اجر کته اراده کړی وای د اخستلو دی اجر نو اخسته به دی په دغه جوړول دی دیوال باندې مزدوری. قال خضر علیہ السلام ورته ویل هاذا فراق بیني و بینک دا جدای د ما باندې ما ودی تا کې سنبه او کبه تعویل ما لم تستطيع علیه صبر زرد زبتا خبر کوم په تعویل دی هغه چې تا طاقت صبر نه و. اما سفینه طارق چې کشته و فکانت لمساکین دا هو اواد مسکینانو یعملون فی البحر چې مزدوری کوله په دریاب کې فارت ما اراده وکړه ان اعيبها شعبنا کتم وکان وراءهم او مخکې دی ملک یو پاچا یاخذ كل سفینه چې اخذ به هر کشته صفات وسره مقدره سلیمه نروغه غصبا فقط سره حضور بیا اخته. وعمل غلام ارته چاغه الکو چې ما مړ کو فکان ابواه مؤمنین و مور پلار د دواړه مسلمانان فخشینا مغویردو ایرهقهما طغیانا چې و برسي مکلف کی دغه الک دغه مور پلار خپل په سرکشي باندې وکفرن په کفر باندې. فعرضنا اراده وکړمګه ایوب دلالهما چې ور بدل کی دغه مور پلار لره ربهما رب دې خیر اولاد منه تر دغه زکاتن په اعتبار دی پاکی سره واقرب رحمه او ډیر نږدې په اعتبار دی وسیله رحمین سره. وعمل جدار هر څه چې هغه دیوالو چړنګې دو فکان ولې غلامین یتیمین الکانو یتیمان لرا په مدینه کې په دغه کار وکانه تحته ولاندې تر دغه دیوال کاندو لهما خدانه دغه دوه یتیمانو الکانو وکانه ابوهما صالحا او د دې پلار هغه لوی نیک هغه نیک سړی فاراد ربک اراده وکړه رب دې ته ان یبلغ اشدهما چې دې ورسې ځواني خپلتا ويستخرج کنزهما راو باسي خزانه خپل رحمت من ربک چې دا یو رحمت ول جانب رب دتانا وما فعلته عن امري دا کار ما په خپل سر نه د کړای ذالک تعویل ما لم تستطع عليه صبر دا تعویل دی هغه په خدا چې تا طاقت نشو کولای پیغه باندې د صبر په اته واقعینا صوفی کرام چې داسې معلومیږي چې خلک د خپل مرشدینو په باب کې دیوار دی انکار نه کوي دیوار دی انکار نه کوي. یو چا د چا بیعت کړی د مرید ته دیو پیر نه یې د کار ولید چې د په خیال ظاهره د شریعت خلاف ورغی نو د دې اعتراض نه کوي. ولې د اعتراض په خپل پیر موجب د حرمان ده چې هغه رحمت نه محروم کیږي. ترمذی شریف دوم طرف کې یو واقعا حدیث مبارک راځي یو کوچی راغی د حضرت پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړ په هجرت باندې چې زه مسلمان یم دلته په مدینه منوره کې تاسو سره اوسېږم. بل ورځ راغی نبی رسول الله ته وی چې د مدینه منورې اوا په ما باندې ولګي د عقل لی بیعت دي ما سره بیعت بیرته قاله وکړه د ما بیعت بیرته راک نبی رسول الله سره ورته ویل. بل ورځ هغه سره لاړ مدینه منوره ته نبی رسول الله ویل مدینه منوره دا لکه دی آهنګر هغه کورای دی اور ځای خباثت چې اوس بینه ورکی دا منافقین ختمي دا سره منافق خو خطلار دلته علماء لیکي رشید احمد گنگوهی سے مولانا ذکریا سے چې د دې ځای نه معلومیږي چې بیعت اختیار دی پیر ده اما وقار ساتنه بیا په اختیار دی مرید کې ده. د دې کوچو خدای خیال و چې دا اعلان بیرته د نبی رسول الله په اختیار کې ده ما ته بیرته اقاله راکړه. نبی رسول الله سره ورته ویل ولې نه ویلې ځکه وفا او نه وفا دا په مرید پورې تړلې ده په شاګرد پورې تړلې ده که د شرط موافق اوسېږي
نو هغه سلسله د بیعت پاتې ده کنه خود به خود محروم کیږي محروم کیږي د وفا ونه کړل ختم شو نو مولانا ذکریا صدیقی چې دغه معلومیږي چې یو څوک دی یو پیر باندې په خپل شیخ باندې پزړه کې انکار وکړي بیعت لار ختم ده ماته ظاهر به ورسره اوسېږي خو په واقع کې په بیعت ختم وي دا بیعت دومره باریک عمل ده چې پزړه کې په خپل پیر انکار وکړي هم وای بیعت لار ختم شو دلته د سره تجدید باید وکړي فیض بندیږي یو چا ویلې وای احمدیه خلیفه مبارک سره زناستو د دې مرید وو پنځمه وظیفه کې او کشپګمه وظیفه کې ورغله وای وظیفه یې ورسره کړه دغه سره راپورته کړ چې تر حضرت یو وړه په دې بیا سره بیعت وکړو بیا ته ورته شروع کړه چې بیا وظیفه هغه بیا وای ویلې چې دغه ته انکار پیدا شو هغه کار ټول ختم شوی نو کله د حدیث تشریح ده چې د مرید طرف نه انکار بے ځای وشو لا د خدای د رحمت دروازه په بند شو محروم شي هغه فائدہ کلور نه ورچی اگر که ظاهر په صحبت کې نو ځکه دته مفسرین لیکي چې په خپل شیخ د تلوار په انکار کې نه کې تلوار څه معنی شیخ کې د یو کار ولې د تا په خیال د شریعت خلاف ولدی شو نو ته اول د یوې خبرې کوشش شروع وکړه معلومات وکړه چې دا کار په اصل کې شریعت کې روا ده که اجماعه ناروا دي کېږي کله یو شی وای سړی ته په خیال کې ناروا دي کېږي په واقع کې روا وي کله وای بعضي بزرګان چې شهرت ډیر شي اصلا د یو کار وکړي چې د خلکو په خیال کې د خپل ځان کم ورولي چې خلکو توجه ډیره تر کم شي ځکه شهرت افر سره غږ کېږي ډیر اولیاء او داسې کړي دي چې د شرابو په بوتل کې اوبور چکلي خلکو بوتل ته کتلې دي چې د شرابو بوتل ده بس تعلق ورسره ختم کړي او د چکلي کې پاکي اوبو دي چې کله پاکي اوبو دي کله عمل په عزمت کله عمل په رخصت وته موږ تاسو په دغه وطن کې په دغه ځای کې چې دلته یو څوک راشي د بوټو سره په جمع کې په منځو ودرې کې داخل په سبب پر نظر څخه ورځي موږ یو وخت یو د روسیانو د جهاد په دور کې څمرګری راغلو په خبر ته څو دغه د پیغام د انګورو اډیسي موقوم ځای اوس او وخت ډیر وتلی ده د بوټو باندې ما څه کړی و جماعت ورتاو شو جامع انتظار مونږ نو خپل منځونه مو کړ چې روان یو چې راووتو چې یو سړی دایمو بوټونه ول دی یو دمه ناره کړی وای داسې والیان راغلي خدای د شټکې ویلې پنځ پیریانې ویلې څه ویلې جماعت د جماعت بوټو سره نه وتلی په ماته دا خلاص کو چې کله چې راځي خدای چې څومره ویلې وای اوس د بوټو سره لږ دروا ده کنه دروا چې نجاست نه ما ته دې نه پکړي او دا څه وکړو پاک بوټونه دي نوې بوټونه دي اساس دي پاک بوټونه دي نو پاک جامه ده کور سره موږ روا ده کنه پوستین سره روا ده کنه په بوټو سره روا ده خو خلکو په خیال کې باید شین ناشنا لیدل کیږي د چې کارونه وای قسم کله باید اولیاء کوي چې شهرت توجه د خلکو تر واوړي نو بس قواز نه کوي یو تحقیق کې کوشش وکړه چې دا شی شریعت کې ثبوت لري کنه کثافت دغه خبرې علم نو دی عالم نه پښتنه وکړه که عالم نو په خپل دغه پیر نه پښتنه وکړه خو دته ما ورته چې دا کار ولې کې د مسلې په شکل پښتنه وکړه دا کار څنګه ده اوس کله ته شرعي جواز معلومه نو دلیل به دا روان ده پلان کې حدیث مبارک راغلي دي یا آیات کې راغلي دي یا پلان کې عالم لیکلي دي تا مشکل به خود حل شي دا جایز عمل ده کله چې تا ولې د دې اعتراض وکړ بیا نو وايي موجب د چا ګرځي د حرمان ګرځي موسی علی نبینا علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام د جواز پښتنه نه کړ دي دلیل اعتراض وکړ درې اعتراض سره لا سلسله ختمه شو کنه شو ختمه استاد یو شدید لا ختمه شو او په یوه واقع کې یو دلایل شرعي درلود کنه چې ما دا کار په خپل سر نه کړی د خدای په امر نه کړی خو او دلته کتابونه لیکي چې بل خبره تمام فهمي موسی علیه السلام دی یو دین او خضر علیه السلام دی بل دین اوس نو ویل هغه ټول دنیا ته نو پیغمبر احکامات فرعیه کې دیو نبی او دی بل نبی فرق نه وي د مخکنه خلکو په دوست منځنه و دي مخ پینځه دیغه سلام روپۍ زکات او د مخ څلويختم روپۍ زکات دیغه موږ به عبادت خانه نه سې کېدو د موږ موږ په جمعه بیابان کې سې کېږي دیغه جامع چې نجس به وبو نه صفا کې دي بیا چې به پرې کولې په وبو نه صفا کې دي موږ په وبو صفا کېږي
دی ول موږ په تیمم نه وروا دي موږ په تیمم روا ده خو فرق شو پیدا شو کنه اما په یو دین کې د نه فرق شته د څه شته چې د نبی له سلام په دین کې یو شای تا ته رواوي بل ته نارواوي عظمت او رخصت خو پیدا کیږي په یو کې ډېر ثواب او بل کې کم ثواب دا خو پیدا کیږي خو د دې نشي پیدا کېدای چې پیر څه ته رواوي او مرید ته نارواوي بعضی پیران د شریعت خلاف کارونه کوي صریحین د صریح شریعت خلافي هیڅ دلیل د جواز نه وي کته څه ویای د څه خلک اعتراض کوي څه وی دې خدای پاکي پیګو دې ته الهامات کیږي پټ په الهام ورته راو د چیګره ورخه نبی علیہ السلام یې قص الشوارب وعف اللحى بریتون لنډوي ګیره وګدوي امر ده نبی علیہ السلام یې خالف اليهود مجوس د مجوسو مخالفت کوي د مجوس عادت دا او پیغه وخت یو به بریتون راوځو په خله کې پراته وګری برخیاله نبی علیہ السلام یې دغه مخالفت کوي تاسو بریتون لنډوي ګری وګد کوي او د دوالي بیا صحابه حق ولای چې دا سیوینه سي ایموټ نه دی وګداوه هغه کفرې کوي جواز شته نفس جواز شته خو هغه کوم کده چې دی وسړي سره خبرې کړه بهتره ده چې باید لاس وونه وي او کدی باندې ګری وګدي بیا ځړیږي باندې بریږي د خلکو بیا ګیرو ته غلط نسبتونه کوي یو د لپاره بهتره ده چې پریږي په هر طرف خپل موټی نشي اوس په دغه دین کې د نه د څه یو مسله شته چې پیر څه فکر خیر روا دي چې دا خیر په څنګه کوي نو دی بیا په دا مقرر کې دا خبره دی بیا علمي دی وجنه دیو کوچان دغه غریبانو خاصه خدای وکړي دي دا باید منایم توجیه ورته کوي دیغه د تهدید پر هغه ورته کې چې په توجیه په دغه کار نه لري پلان کې پیر څه ته چاوي چې ګیره د نشته د لاس ورته تیر او دلته په دغه ځای پرتاو چا پوس کوي سیګریټ راي قلندریان چا په باندې لګي چې ورته وي په دغه کار نه لره چې اعتراض وکړو د چورو کو چا ته سعودي ورکه د جنت سعودي دی هغه کوي نو مستقې نه کی ګیرو ګټو ته چې ګوره زړه به ترجیح شي په ټولو وخت به مخ ته وبني اچولي دې د خیال د چې نو مس په کعبه کې دا څکل کې یو ملاره تک و یو ځای ته تلل یو ما یو پیر ځای دا دې میلاو نو سړی راغی شناخته موږ ته خدمت کوي او اخت منځ ته موږ جمع کړی دی دنه مستنه وکړي چې موږ دې کړای نه نو یو وری ما ورته ویل چې تا نور ذاتي موږ چې خپل اچو نو وخت ته موږ دی وکړي سایز نه دي بل وری د تراتوی دی وایي رښتیا سره باندې نن مې و مورز د کمیټه پام لګولې ولې ما دا عقیده ده چې د میلمنو په خدمت چې د پیر صاحب د میلمنو خدمت کوي خدای به خود خراجي کیږي نو موږ ورته پرېږدي پیر صاحب څنګه ورته وی یو بل چې کته راته کړه وای یو پیر التمز ونه کوه ما ورته ویل چې تاسو څنګه پیر دلمز نه دا بډیګاټو کې ورته ویل ما دا و مورز په سفر دا ورسره چې ما دای په ماده دلته نه دلته موږ موږ دا کړه ولې دای په کعبه کې وای ما ورته ویل ښه دغه په کعبه کې کړی تا چیرې کو چې ته موږ ټول د مرګره دا ورځ ورسره ګرځو موږ مزدا کړه ولې دای په کعبه کې ما ورته ویل په تو په دای چې دای په کعبه کې خپل ځان باندې څنګه یې خندتا کو په کعبه کې کتا نه په ځکه وای وته ده سره دا شیطان ګمراه کوي شیطان خطا کوي پیر صاحب دا تلویزیون ته بناستوي شراب چکی نماز باندې کی روزه باندې نیسی دومره سخت اعتراض کوي دا توسکه دا خواجه نظام الدین صاحب دغه غټ اولیاء تشریف په یو کې نقصان نشته خو دا خلکو دومره څه جوړه کړې ده دا خواجه نظام الدین صاحب چې غالبا کول دي وایي ته ویلې چې دا د توصیه مسلمانان خو په قیامت کې په شفاعت ټول وبخم خو د هندوان به څه زور رانه وغواړي اخر به هغه وبخم په خدای پاک باندې هندوان د کتر د پر شفاعت شته پیغمبر کړی شي د دومره عقیده ده چې د توصیه هندوانم ځای بشي خو هغه به زور رانه وغواړي چې زه لږ شفاعت کې لږ تکلیف رانه وغواړي دا نور د بیلمازه دا خو دغه څه اوچات را سره تیرو خلق دلاورفی په ګمړای کې وای الته دا اعتراض باندې کې چې سورات یې د لپاره د شریعت پیدا کیږي
که هیڅ وجه د جواز نه پیدا کیږي نو هلته خو پیر صاحب دا تقلید ابا او هغه تقلید جهلي ده دا بیا ناجایز ده دغه باندې موږ خدای پاک نه مامور کړي موږ د علماو د اولیاو په متابعت هلته مامور یو چې دی په شریعت برابر وي او که چیرې هم د دنه د شریعت کار کې خلاف کېدو په هغه کې په موږ متابعت نشته دغه دپاره به توجیه نه ذکر کوو په یوه دین کې دننه دوه دینونه نه جوړېږي هلته خو دوه دینه وو فروع کې اختلاف راتلی شوی اوس خو دوه دینه نه دي شریعت خلاف و او تلوار در مکه لکه د موږ د نن سبا دور اکثر عوام دا موږ ملایان هم ټول په عوامو کې ځکه دا علم لدوني چا سره شته اکثره په اولیاو باندې دا چې شیان وایي چې د دوی نه په حالت سکر کې د غلبې د حال کې صادر شي د سکر د جذب په حال کې صادر شي دوی د اعتراض شروع کړي او جذب داسې دله کنیشه د هدایي مسله څه ده درته یو عجبه خبر کړې ده زموږ د فقه مسله څه ده که یو سړی په شرابو نشه شوی و په نشي په حال کې طلاق واچو طلاق واقع ده که نه واقع ده اگر که ایده عقل شته لیونی چې طلاق واچي طلاق وخت کېږي خو د طلاق واقع ده اما که سړي دوایي خوړلې ده د دوایي د وجې نه نشه شو ناروا کار یې نه ده کړی دغه نشي وخت کې طلاق واچو طلاق وخت کېږي نه ولې وایي معذور ده که چې په دوایي سړی نشه شي شریعت عذر قبول کو دنه د طلاق الفاظ صریحي ووتو طلاق نه ده واقع چې د خدای په عشق کې جذب شي د هغه نه چې الفاظ وځي هغه بیا نه ده معذور دا وایي معذور ده منصور حلاج چې دا ان الحق خبر به کړه په څه وخت کې کړه او چې په دغه غلبت حال راغله سر تر موږ ټول بدن کې به خپل ځان د الله د انواراتو مشاهده کړه دغه وخت کې به دنه دا خبره وته خلکو ویل چې دا مرتد شو په دارې اما دا د خدای ولی و د خدای د دوستانو د جملې نه و نو په غلبت حال کې نو وایي چې هغه عذر دا چې د نشې دوایي د خوړلې د هغې نه نشه شوې تا طلاق واچو طلاق نه د واقع معذور یې نو چې د نشې په حال کې د غلبې د حال کې لکه حضرت بایزید بستامي د خدای یو داسې غټ ولی الله و چې د هغه په دیدار سړي ته د خدای رضا نصیب کېده هغه باندې مې وخت کې چې د وجودیت په مقام کې شهدیه او مقام ته عروج نه و کړی داسې غلبت حال به راتله چې انوارات خدای په ځان کې لیده یو ورځ په مراقبې په حال کې سبحاني ما اعظم شاني موږ تاسو سلام کې چې سبحانه ما اعظم شانه وي سبحاني ما اعظم شاني دا د خدای په کلام ده چې دایره په حال شو مرید ورته لتانه په خله کې دغه الفاظ وته سبحاني ما اعظم شاني خپل ځان ته د نسبت پاتې بیان کړ دا شرک ده دور تویل بل وخت کې چې ما د غسویل تیار چاکو تور در سره کې دی چې ما د الفاظ وته نو په تور می سر کاټ چې بل وخت بیا دای په جوش راغی چې سبحاني ما اعظم شاني چې مرید توري تلاس کو تورم نه راکړي چې سبحاني ما اعظم شاني په مجلس ټول غلبه راغله هر مرید خپل نه چې وځي چې سبحاني ما اعظم شاني اوس په غلبه د حال د خدای په عشق کې سړی کله جذب شي داسې نفر جذب شوي دي د حضرت مبارک په مجلس کې چې روح پرواز کو په غځای وفات شو امام په مجلس کې داسې نفر جذب شوي دي چې داسې جګ شو ولګي د پاتې ماته شو ویني تر بيدې دای په ځان نه پیدا ډیرو مشایخ په مجلسو کې داسې کیفیتونه راغلي دي اوس نو په داسې وخت کې چې داسې غلبه د حال پر راشي خو معذور شو که کوم الفاظ د خولې نه ووته نظر ما فتوا سره راخله نو وای تعجیل دې په چا کې نه کوي په انکار کې نه کوي په خپل مشایخ نه داسې معنا چې دای که هر څومره ناروا کوي ته به کار نه پلرې ته به بیا هم دی منې چې نه دا خدای بزرګ ته کدی مستقیم توجیه ورته بیانوي چې کعبه کې کوي ګیرر خیر ته توجیه ورته بیانې شراب چې کی ته توجیه ورته بیانې تلویزیونو وسیارو ته ناسې ته توجیه ورته بیانې پردی خځه شپه ورځ بخي ورسره شیخ عبدالسلام صاحب د حضرت شیخ المشایخ صاحب فاتحه ته چې موږ ورغلي وو البته په ختم کې خلک راغلي او تقریر کوو بیا په تقریر کې د زیارتو په باب کې خبره وکړه چې ګوره د خځو تک زیارت روا خو د شریعت په حیثیت
خو د آدابو په لحاظ نن سبا ډېر وخت فتنو ده او د بې علمۍ د وجې نه ډېر ناروا کارونه تکېږي. ګورئ چې د شیخ صاحب د خلیفه صاحب مبارک خبر داسې نه کوي، په ده باندې احتیاط شروع کړو. بې کوټه کې یو زیارت وکړو، هغه علاقې نوم یې واخیست، وایي ډېر مشهور و. یو وخت کې موږ څه ملایان هم ورغلو چې دا حالات ووینو. نو دا کوم خبیث پیر چې دننه ناست ده دغه په کړکۍ ورخلاص دي، خو ملاقات ته چې خلک ورځي هغه خو راځي زیارت ته، بیا ورځي دا پیر صاحب ته. ملاقات ته چې ورځي نوبت په نوبت سړي ولاړې هر څوک نه ورپرېږدي. وایي د سیند د طرف نه ده خو دا تقل کې ویلې، وایي داسې ښایسته جونه وې داسې پیغلې وې چې د مړي به هم پښه ورته وښورېږي. موږ ورته وایي ویله چې پیر صاحب ملاقات یې هغه جونه لمبر ده اوس ادللې ځای نه راغلي. وایي په دغو ګناهګارو سترګې مې لید دا پیر په کټ کې پروت ده، پښو ته یې بالښت یې ایښی ده، داسې تکیه یې کړې چې دغه ښځې ورځي په هغه کړکیو کې موږ وینو چې ده ته ستړیمشي ورکوي. نو د پښو د طرف نه دغه پیغله دغه چې په ده باندې ورڅملي ده خبیث لاسونه دلته نیولي د لاس نه ورکوي، هغه ورته راڅملي دلته بیا د ده لاس مچوي. ستړیمشي دا کیفیت ده. د دلته لاس یې دي هغه خپل مخ ورڅملي د ده په عورت باندې د سیره ورڅملي پیغله جنکۍ پړ مخ په ورڅملي دلته د ده په دغه لاس باندې مچوي. دغه د ده د ملاقات ده. او مشهوره دا ده چې دی پیر صاحب نور زنديقین دي، زنديقین کافران دي، خو دعوی د بزرګۍ کړي دي. اوس کړي دغه چکوال کې چې راته ویلې یو خبیث پیدا ده چې د روسیانو په وخت کې افغانستان کې د خار د هغه استخباراتو د روسیانو د استخباراتو د کمونستانو د استخباراتو کار کوي. اوس دلته بزرګي شروع کړې ده، ځان ته فرقه ناجیه وي، فرقه ناجیه افغانستان کې په ځای شروع شوې ده، دلته هم شروع شوې ده. هغه دا خلکو ته دا وي چې یو څه وخت لکه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین کار کوي، نور ځکه لمونځونه نشته، پروژې نشته. او داسې رشکش په جوړ ده، داسې بیروبار په جوړ ده چې اوس وایي پوخ بلډینګ جوړ کړه. دا شکرانې دي، خلک هم ګمراه دي. وجه دا ده چې بې علمي ده. چې حق وي، حق پیر وي، هغه ته څوک ستړیمشي سم نه ورځي. چې حق عالم وي، هغه ته څوک ستړیمشي سم نه ورځي. چې څومره ګمراه وي، څومره خبیث وي، څومره شهرت لري، نتیجه تابع دي هغه ارزان ده. خلک ټول په هغه طرف باندې منډي وي. نو دا وایي هلته دا تلوار به نه کوي چې پیر صاحب نه داسې کار وشو چې هغه تا په خیال خو د شریعت خلاف و، خو یو وایي خو په پوښتنه کوي چې دا د شریعت خلاف ده که نه ده. یې امیر په پیر اعتراض کوي، یې د موجوده وخت طالب و ملا او په اولیاو اعتراض کوي. د دغو ملایانو سره چې پوښتنه وکړي، بحث ورسره وکړي، زه ورسره غږېدلی یم. د یو ملا نه په دا اولیاو باندې به څه غږېدو، ما ورته وویل د تصوف د کوم کتاب کتلی؟ وایي نه تصوف کتاب لري. ما چې خپل د ما سره مالي موجود دي کتابونه مونه مې چې شروع کړه 15 کتابه مې ورته وکړي، دا صرف د ما سره موجود دي. دا تېر کال کې ما د یو کتابخانې والا نه د تصوف د کتابو په لیست راوغوست، قاري صاحب عبدالقیوم نه د اخوانه نه، چې د تصوف په کتابو لیست جوړ کړه. که موږ ته خدای ورته راکړو دغه خانقاه کې چې موږ دا کوم ځای جوړ کړی دی د کتابخانې، نو داسې کتابونه به د تصوف اخلو چې دا څوک ملایان یا طالبان مریدان دلته راځي، دلته اوسېږي، نو عمر بیا اغوستي دا کتابونه به ګوري. ما ته یې لیست راولې 8 کتابونه لیست د تصوفو د کتابونه، 8 کتابونه. په یو کې بعضې داسې کتابونه وو چې د ما سره وو دغه لیست کې نه وو لیکلي، نو خو تر دغه هم ډېر دي. که یو ملا په ټول عمر د اصل کتابه لیدلې نه دي او دی فتوا کوي تیرات باندې کوي، الناس اعضاء لما جهلوا. من لم يعرف الفقه فقط تصنف فيه. چې فقه پیژني نه یو په فقه کې تصنیفات شروع کړو، چې فقه پیژني نه په فقه کې تصنیفات کوي، چې تصوف پیژني نه په تصوف باندې رد کوي. بالکل نه کتاب کتلی نه حقیقت ورته معلوم او رد کوي په دغه خلکو باندې. دا علم غواړي، ډېر شیان داسې دي چې هغه ډېر باریک دي. د تصوف او د شرک په منځ کې وایي داسې فرق ته لکه باریک ویشته هر څوک یې نشي کړی، هر څوک یې نشي کړی چې عمیق علم ونه لري. ځکه د هغو د الهاماتو سلسله هغه داسې شیان دي چې کشفیاتو سلسله وي، خو د هغه دپاره شریعت کې ثبوت وي په واقع کې، خو چې تا علم نشته نو داسې به فتوا لرګی مرګی نه اخلي. جذب ثبوت لري په حدیثو کې، په قرآن کې ثبوت لري، په احادیثو کې ثبوت لري چې جذب حکم نن سبا ملا دې نه پرېږدي، په جذب رد کوي. دا شیطاني حرکات دي.
دا څنګه صحابه نه دي نقل شوي دلته د دې نقل کیږي دا به بیا ان شاء الله چې د جزر آیاتونه راشي يقشعر منه جلود الذين امنوا ثم تلين الى ذكر الله دغه د کې بیا اشاره بیان نو داسې دي نه کی چې یو شی ثبوت ولري د دې انکار کې اعتراض کوي یو له ځان ته تحقیق او چې یو شی به دلیل نه لري چې په اواره آلو دي جادوګر ده نه به مني چې دا بزر ده چې شریعت خلاف وي او ثبوت نه لري جواز یار نه لري نو بیا معنا نه نشته او که یو نه لري نو بیا د لواد پر اعتراض کې نه کې چې دې داوي چې بیا باس وسره وکي نو دا کله د ملایانو په مجلس کې لیوانه راکې کوم قصن کتابي بحثونه کوم چې دې له پوښي چې دا ملاده د باجی په داسې سوپ ولا چې دا پروپاګاندا جوړه ده چې دا علم نه لري علم ته املا ماته ده نو د دې په تصوف او صوفیتو باندې بنا وکړي نو کله قاضي ورته یاد وکړه الحمدلله او کله مسلم ثبوت دا ورته یاد منځره کې جسد یو مولوی مدرسان صاحب جوړ کړي و چې دغه د پاره چې دلته غلط پیرانم راځي خلکو عقیده خراب دي نو څوک مطلقاً په طریقه تردونه کوي مطلقاً چې دا ناجایز ملایان دي تردونه شروع کړي او څوک بیا د غلط کارونو په طریقه کې کوي که په دغه پاسه ته بیان کړی نو د اریپور د منصرې د خاکۍ شینکارۍ دغه اکثره علما یې راغوښتي وو اتیا اصل نفر به یو سل شل نفر به یو نیم سل نفر به داسې کسانو اکثره یې ملایان راغوښتي وو څه یې پوه عوام داسې مشران دا راغوښتي وو کله چې تقریر شروع شو په تقریر کې د یو حدیث مبارک په تشریح زه لګیا شو بیا یو ملا راته ویلې وایي دا ملایان یو بل ته وایي چې نه دا څه وایي دا غږېږي د کومه خوا نه چې زه کله د امبر نه راکوز شم مولوي صاحب شاهین نمي کې سپین ږیری عالم د پیر سبق صاحب مبارک مرید و ډېر ښه عالم د په علاقه کې دغومره ښه عالم نشته د ډېر استادانو په مدرسه نه ده د ادب په شکل د جماعتو امامان د سربندۍ په پی ډېر بهترین عالم ده دا راجوک غېږې راکړه په دا ټنډه یې مشک کړم نو راته وایي ډېره باره لاړې د رحمان ده په دا تقریر کې ډېره باره لاړې په ډېرو خبرو موږ نه پوهېږو که چې سپین ږیری ملاوي شیخ الحدیث ویم په ډیرو خبرو نه پیږي مطلب دا نه ده چې ځان صفات ته کوم دا ځای ته تخیم ولې نه پیږي خو علم سره ناشنا وي چې علم سره ناشنا ده په ټول عمر یا کتاب نه ده کتلی هغه خبرې نه ده اورېدلې هغه تحقیق هغه څېړنه نه ده کړې نو خود ورته ناشنا لیده کېږي وایي ډېر ابره لاړې په ډېرو خبرې دې موږ نه پېژنو هغه خلیفه مبارک په هغه کې جلسه ونه کړې د میلاد شریف نو ډېر خلیفه صاحبانو مدافع خلیفه صاحب ډېر ښه ملام ده او ډېر شوخ پیرم ده هر څوک منیم نه هغه خلیفه صاحب مبارک تقریر کوي دا تقریر کې به دا ویل که په پوه شوي یعنی احد و احمد یک میم فرقه د احد و د احمد یو میم فرق ده د رسول الله په شان غږېدو الله احد ده رسول الله احمد ده یو میم فرق ده په دغه کې دا ټوله دنیا یې په دا یو میم کې راوسته یو داسې تقریر کوو چې بیا به دا خبرو وکړه چې که په پوه شوې چې کله مړی ځای ته سره لاړو چېرته کېنو څه فیضله خلیفه صاحب ورته وایي مبارکه نن خو دې داسې تقریر کوه ملام یم پیرم یم 3 وارې مې مکتوبات شریف د ادرس مبارک په مدرسه کې درسن ویلی یم ده 3 وارې مې مکتوبات شریف ویلی یم ده خو قسم ده که په ډېرو خبره دې ځم پیدا ملام یم شروع یې جوړ کړي دي ډېر بهترین ملا ده ملام یم پیرم یم او 3 وارې مې مکتوبات شریف ویلم د استادی مې ویلم ده خو قسم ده که په ډېرو خبره دې ځم پیدا چې موږ لاړو بعد عبادت کړي ته سبا ته دغه نه کې څه ملایان راغلل د زرمت خلیفه صاحب مبارک نه مریدان شو دلته یو طالب ویل سبحان الله دا پرونی تقریر دومره اثر کړی دغه ملایانو به موږ نه پرېښو چې عبدالله خلیفه صاحب ته به ختم ته راتلو دغه به چې ولدو داسې به پسخندونه را باندې ویل اعتراضونه به دې وویل چې دا چېرې ثبوت لري نن دغه د خپله دغه ملایان ډېر لرې کړي تفسیران هلته مریدان شول ځکه حقیقت نه یې ورته معلوم نو مطلب دا ده چې تلیوار دی وایي په انکار کې هم نه کي ځکه موجب د حرمان ګرځي خو دلته نه ده چې ارخاء العنان ده چې پیر صاحب څه کي ته به یې منې که روا کي که ناروا کي ته به یې منې او د هغه دپاره به توجیه ذکر کړي چې د دپاره بل دین ده دلته الهام کېږي په الهام دوم دین نه ثابتېږي په الهام دوم دین نه ثابتېږي درېیمه واقعه د ذوالقرنین اوس راځي سلطان اسکندر چې شرق و غرب د دنیا یې کتلې ذوالقرنین ځکه ورته ویل کېږي
دغه په متعلق کوم پښتنه و خدای پاک دغه علم حضرت پیغمبر علیه السلام ته نصیب کړ دا نبی وو که ولی وو پاچا وو که عام عادي انسان وو په دې کې اختلاف ځکه دا بعضې خبرې داسې دي لکه د نبي خدای پاک داسې ورته وویلې ګورې خبرې دې وروسته را روان ده داسې ورته وویلې چې ته د دغو خلکو سره اوس څه کې واجنه یې که مشرق ته چې لاړ څه خلک یې پیدا کړه مغرب ته چې لاړ څرنګه خلک یې پیدا کړه هلته لکه د الله تعالی د طرف نه چې وحي ورته د هغه نه بعضې خلک ویلي چې نبي ده او څوک وایي چې نه دا الهامات یې ولي ده څوک یې پاچا ده څوک یې ګدا ده مختاره ډېره خبر د مفسرینو دې ده چې دا یو ملک صالح پاچا و د خدای دوست و ولی الله و کرامت خدای پاک د دنیا د ګرځېدلو اسباب ورته مهیا بیان د اسباب نه ده کړی سلیمان علیه السلام په هوا تلو غدوها شهر ورواحها شهر سهار نه تر غرمې به په هوا دومره مزل کو لکه په یوه میاشتې مزل په ماسپښین نه بعد تر مازدیګره یې دومره مزل کړو حضرت سلطان ذوالقرنین د دنیا کونج کونج ته ځان رسېدلی داسې ځای ته تللی ده چې نور یو خواته ډکه نه وه د دریاب په غاړه که سمندر ته سړی لاړ شي چې لمر لویږي ته به وایې چې په اوبو ننوت نور همدکه نه وه داسې ځای ته هم لاړ چې مغرب ته داسې ځای ته ځان ورسوه چې نور لمر په خټو ډوبېدو خټه دا معنه سړي په سترګو کې دا وته ده داسې ځای ته مشرق ته لاړ چې لمر راخوت د دوی د دغه لمر په منځ کې حجاب نه و نه غر و نه دیوال و لکه د اوبو نه چې راوځي شرق و غرب ته په تیارو کې نن سبا دا نشي څوک رسولی اقلیمونه د دنیا دي دا یاجوج ماجوج نه موجوده خلک انکار کوي نن خو تیارې وسایل دي کویت وروسته پورې په ښکاره شوي وو پنځه شپږ کاله مخکې یو غټ بحر اعظم دنیا ته راښکاره شو انټرکار نیټا په نامه د کچي چې په نامه باندې ده دا د کاناډا سره نوم شریک ده دا د یو څو کاله مخکې دا اوس نږدې کالو کې راښکاره شو د خدای دولتونه دي تر اوسه پورې دنیا کې چا نه ولیدلي بهر تختید دا په څه شي تلو شرق و غرب خدای کرامات خدای پاک هغه اسباب ورته تیار کړل ذاتي په هوا کې که پاتې شي څو خدای اسباب ظاهره درته نه دي ذکر شوي د کرامت خبرې ذکر کېږي او دا چې د یاجوج و ماجوج مخنیوی د کړی ده یو ځای ته چې لاړ هغه خلکو ورته وویلې چې دلته یو قوم ده چې راوځي موږ ډېر سرفه عذاب یو یاجوج و ماجوج د یو ثبوت هم راغی چې شته کثرت هم ډېر ده چې زر اولاد نه وي پیدا تر هغه وخته نه مري نبی علیه السلام دا حدیث مبارک ویلی چې په ورځ د قیامت خدای پاک آدم علیه السلام ته وویل چې ډله د جهنم بې لکه د خپلې اولادې نه حضرت آدم علیه السلام ورته وویل چې څومره وایي په هرو زرو کې 999 کسان دا جهنم طرف ته بیل کړه یو به جنت ته پاتې کېږي هغه آیات مبارک وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد دغه حالات هیبت راشي په زورو کې یو سړی به بچ کېږي نو صحابه سخت پریشان شو چې په دازورو کې یو انسان به نو څوک چې هغه د جنت لایق ګرځي نبی رسول الله بیرته تسلی دی ورته تاسو غم مکئ مسلمانان کافرانو ته دغوم رقم دي لکه زرم نفر مسلمان د دانه سونه نیوي نفر ولې چې دا ټول انسانان یو د یاجوج او ماجوج ته نسبت واخلي د یاجوج او ماجوج نه محسه ده نه هیڅ هغه تر زیات دي نو دغه نو په عذاب تاسو په تنخواه مقرره کو روپۍ به درکو ظاهر وسایل ته چې وکړه چې ته دا کار کوي چې بل څوک نشي کړای هغه ورته ماته چې خدای په سره کړی دی هغه مې بس تاسو نه دنیا نه غواړم او کومک غواړم سړی کار سره وکړي اوس په نه راوړي دغه یو غره نه تر بل غره پورې چې دا کوم کنده و چې دی براتله کار به کې خو بیا به اوس په نه پکې بیا لرګي اوس کار کې د بیا اوس په نه پکې د تر دې پورې چې کې په اصل کې انداز تقریبا بیا ور چې اور ورکو نو خدای دې هر پور کې نه هلته لرګي د ټول ور واخلي چې کته تکسرو شو دا اوس په دې تکې سره واوسي نو ویل مصر راوړی چې په توې کو دا ویل کړي مصر ولې نه چې ولې کېږي دا په توې چې څور شو ټول وای په یو دیوال شو یاجوج ماجوج اوس نه پر اوخته شي نه یې تروي کوي شي او حدیث مبارک راځي اته خدای ویل چې خدای کله وعده راشي بیا به دا غټ ټوټي ټوټي کې ګراوځي په دې کار شروع کی
شروع کې سروای کوي دا دیوال چې دومره لږ پاتې شي دا چې هغه مشر وټي د دې د نور به سبا ته بیرته چې راځي سبا ته بیرته ډکه اخر کې چې خدای اراده دراوتلو کړي په ورځ په خپل جاری شي د دې د نور به سبا ته وکړو ان شاء الله چې ان شاء الله وي د په برکت هغه غار دغه صفاتي سبا ته چې راشي چې کولنګ ورواچي د دې به صفای شي قران یې چراوږي بالکل حضب يمثلون بس سیراب چر روان دي مخکې دله براشي یو دومره غټ بحیرات چې تقریبا 50 میله انداز جزیره د اوبو د مخکې به چې کلی وي شاته چې سراجي صرف خټې به ویني 50 میله جزیره به ټوله چې کلی وي دی به وایي چې دلته کوم څوک تیر شوي دي ته اوبو به تیر شوي دي اوس نو دغه دپاره دغه ست دغه سلطان ذوالقرنین جوړ کړی ده ويسألونك عن ذي القرنين فتنه کوي دا مشرکان د یهودو په لمسون باندې د قصې د ذوالقرنین نه قلت ورته یا سأتلو علیکم منه ذکرا زرد چې زه به تلاوت کوم په تاسو باندې د دغه ذوالقرنین نه څه احوال او څه قصه به درته ذکر کوم انا مكنا له في الارض بشک موږ ته قدرت ورکړو کوم ځکه کې واتیناه من كل شيء سببا ورکړو موږ ته د هغه شي چې دای ورته محتاج ویل یاره سببا نو وین ولا ویل یاره هغه اسباب چې دای مغرب ته رسو هغه لري روان کړل لکه په وخت کې هوا او ارشي چوه روان شو حتى اذا بلغ مغرب الشمس چول ورسېدو زائد الودان المرت وجدها پیدا کو دل مرت غرب چډوبېږي په عین حمیئه فاغه چنا د تور خټو کې پر نظر د تکار کېدل لکه په خټو چنه نوځي ووجد عندها قوما حالت دل ملویدو په وخت یو د کفار قوم پیدا قلنا مغرتو ویل یا ذل قرنین ای ذل قرنین اما ان تعذب یا بدغ خلق ته عذاب ورکه ک ایمان را نوړي و اما ان تتخذ فيهم حسنا یا ویل ست په دوی کې یو خل یاره ک ایمان راوړي ارشاد او نصيحت ورته قال حضرت ذل قرنین ویل اما من ظلم هر هغه څوک چې ظلم کړي په ځان کافر د نه ایمان نه راوړي فسوف نعذبه زرد موږ په دنیا کې د عذاب ورکو ثم يرد الى ربه بیا برت شره په قیامت کې فيعذبه عذابا نقرا ډیر سخت عذاب خدای په قیامت کې ورکی ناشنا واما من امن وعمل صالحا او هغه څوک چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي له جزاء الحسنى دغه لپاره بدلشت ډیر نیکه وسنقول له من امرنا يسرا او یا یو په موږ د دې کار خپلنا آسانتیا بیا حتی اذا بلغ مطلع الشمس روان شو د مشرق په طرف چې ورسېدو د ځای ته چې المراخیجي وجدها پیدا کو د المطلع على قوم چې راخو په دې قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چې موږ نو ګرځول د دې لپاره لاندې دی غلمرنه کومه پرده دیوال غار کوټه شاین درود بیابانو او د ماته ګرمایش ته په خارونه نو ته پمځ کې سروي استری وو كذلك همدا چې حال و دي ذوالقرنین چې دا ذکر شو وقد احطنا بما لديه خبره فتاخسر احاطه کړه د موږ په هغه شی باندې چې د سره وو لکه وی کله واجب ولا وجه خبرداري ثم اتبع سببا بأيوين ولا بلل د شرق او غرب خبر خلاص شو شمالن او جنوبان سفر شروع شو حتی اذا بلغ بین سدین چې ورسېدو ما باندې هغه دوه دیوالو ته وجد من دونهما قوما دغه دوه غرو ته نو پیدا کو شاته دیغه یو قوم لا یقاتون يفقهون قولا قریبا نو چې خبر دې سره پوي شي د ژبه وا چې ذوالقرنین سره په ژبه نه پیدا بیا دې ترجمان په واسطه ویل قالو یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج بشک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کوون کې دې پنځه کې فهل نجعل لك خرجا اي موږ ګرځو ته د فارغ اجرت مزدوري على ان تجعل بيننا وبينهم صدا فدې کار چې ته جوړ کې په ما باندې موږ او په ما باندې د دې کې یو دیوال قال ذوالقرنین ویل ما مکن فيه ربي هغه چې قدرت را کړی د ماته هغه شي کې رب دې ما خیر ده دتا چې اجرت نه غواړم فاعينوني بقوه خپل کار او زور سره دې ما کومک وکیا روپې مو پېنه درنه غواړم اجعل بينكم زبو وګرځم اجعل بينكم ما وګرځم ما بین تاسو و بینهم ما بین دې کې رضمن یو دیوال اتونی زبر الحديد راوړې ما ته تخدید کوز پینی حتی اذا سوا بین صدفین ترجیح پورې کې خو دې یو په بل باندې چې برابر شي یو دیوال په ما باندې دغه دوه څوک دی غره قال انفخوا ورتویر چې اور ورکې حتی اذا جعله نارا چې دا دیوال ټول سره تکسر اور کو قال ویل اتونی راوړې ما ته افرغ علیه قطره چې زتوی کوم په دې باندې زیر مس ویل شوی فمستاو نو طاقت بنوي دي ايظهره چې وخت جبر سره په دغه دیوال باندې او مستطاع او نبی طاقت ویله په دغه دیوال رنه باندې سروي کولو
وقال بياذ القرنين ویله هذا رحمة من ربي هذه جواز جوړدل یو رحمت الله جانب رب دې معنا فاذا جاء وعد ربي کله چې وعده دې رب دې ما راشي جعله دکا به ټوټي ټوټي کی وکانه وعد ربي حقا دا وعده دې رب دې ما حق رښتیا ده د دیوال ختميږي یاجوج ماجوج براوځي او دا د قیامت په غټو علامو کې دي وترکنا بعضهم پریګو مګازین دي دغه یاجوج ماجوج یموجو په بعض چې صفیوي په دینو نور کې ډېرې زحامنا ونو فی خط السوري او بیا به خوشي خوش پیلې کې په جمعنا جمع راجم ابو کو دې ټول په جمع کولو سره وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا او را کارو کو په دغه ورځ باندې جهنم لپاره د کافرانو په را کار کولو سره نيږي کولو سره الذين كافرون كان اعينهم في غطاء عن ذكري چسترګي په پردو کې وې د ما د ډېر غفلت نه دي مادي یادنا وکانو ذو لا يستطيعون سمع چتوان نه درلودو د اوریدلو د کلام دي ما افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء ایا ګمان کوي هغه کسان چې کافران دي چې دوی ویني چې بندگان دي ما غیر دي معنا اولیاء په دوستي سره ان اعطنا جهنم للكافرين نزلا بشک موږ جهنم تیار کړی د کافرانو لپاره ځای نیمه مستیا لکه عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ملائکه د خدای بندگان دي په خدای دي سي نو آیا دې په بچي به غوته خجرم نشتا خدای غلط سره به سره نیولې نو الله دې به پرې نکدم قلت يا هل نبيكم بالاخسرين اعمالا زتا خبر درکم په غفر کو چې توانې دې په دې عمل سره الذين ضل سعيهم هغه کسان چې گمراه شوی دا کوشش دي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دې ګمانم دا کوي چې بشک دې ښه کارونه کوي په کار کول سره یو گمراه ځان ورته کایستل دي کې ګنو داخله دي توانې دي اولئک الذین کفروا دا هغه کسان دي چې کافران دي به آیات ربهم په آیاتو د رب خپل سره ولقائه په ملاقات رب چې آخرت ژوندونه ده فحبطت اعمالهم رضای شوی دي عملونه دي دای فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو موږ نو ودرو د دې لپاره په قیامت کې څو وزن یا دا معنی طلب ورته ونه درو دای به سوال به جواب جهنم ته ځي دا د بخاری شریف اخر عکس کې دغه کوم اختلاف ده چې وزن د اعمال د ټول دنیا د خلقو د کدي باج خلقو ته یو قول دا ده چې د خاص کارانو وزن نشته څه وزن دی د مخلص مسلمانانو وزن نشته لکه انبیاء او اولیاء کرام وزن د فرض فرض چې ګننګار مسلمانۍ نیکیو به دي دواړه ولري نو وایي چې کوم طرف غالب شونه نو دته په وزن په قائم یا دا معنا چې بالکل به حساب به دی جهنم ته یا دا معنا قدر وزن به ورکو لکه د پیر اسلامي یو مزه کافر براوسته شي ټول د حسنات کې چې خو د شي د میاشي د وزن په انداز وزن بم نه ایدته به سپکی او د کمال مسلمان د حضرت عبد الله ابن مسعود یو کم تر احد ډیر درندوي ذالک ذالکا چې دې اعمال خراب شو باطل شو جزاؤهم جزاء دې چې دا جهنم ده بما کفروا سبب دی هغه چې د کافرانو شوی دي وتخذوا آیات او رسوله هزوا دې نیولې او آیاتونه دې ما او رسولان دې ما مسخره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي كانت لهم جنات الفردوس نزلا د دې لپاره جنت الفردوس هغه اعلی او غوره جنت نزلا زائد من مسیا نبی علیہ السلام په جنت کې سل درجې دي غټه درجه جنت الفردوس ده برسره په باندې عرش الرحمن ده او د جنتو کې بیانې ټول د جنت الفردوس نه دي نو خدای پاک ته سوال کوي سوال د جنت الفردوس کې چې علامت جنت الفردوس نصیب خالدین فیها دیبا همیشه په دغه جنتو کې لا يكون عنها حوالا نه بغواړي دغه جنتونه بل ځای دې ګرځېدل چې بل طرف ته ترخوځي دغه یهودو د روح په متعلق کې پوښتنه کړه الله جواب ورکړ نبی رسول الله ته چې توټه چې دا امر درته در وما اوتیت من العلم الا قليلا پښه پته څه نه یې کوي د دلته د ویل څنګه مختلف علم د تورات عالمانو د غټ کتاب د خدای دغه عالمانو مکتوبه چې لک علم ده الله دا آیت نازل کړ چې الله دومره معلوماتي خدای دنیا دریاب ټول سیاهي شرنګ شي او داونه ټول کلمونه شي او د خدای په صفات دي کې دي الله معلومات دي کې دا ختم شي هغه باندې شي ختم کړي دغه او په شکل نور او پیدا کوم دغه سیاهي نور شي په شي ختم نو علم په دومره شان شته
د خدای پاک د علم حضرت خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې دواړه کشتۍ کې سپاره شو یو مرغۍ راغله د کشتۍ په دالرګي کې نسته دریاب ته مشوکه ورټیټه کړه او به راواسته خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویلې وای د ما او د تا علم د خدای پاک د علم په نسبت د مثال لري لکه د مرغۍ چې په مشوکه کې کومه او به راواسته د ما او د تا علم ده د پیغمبرانو علم دومره ده او دا نور دریاب ټول معلومات خدای نه متعال دي قلت وتویا لو كان البحر کشی د عبود دریاب مدادن سیایی شي د کلمات ربي لپاره د لیکلو د کلمات رب د ما لا نفد البحر تا خاتم بشي دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربي مخکې تر دې چې تمام شي کلمات رب د ما ولو جئنا بمثله مددا اگر کوم غراتبو په مثل د دریاب باندې مددن زیادت نورم راولو خو بیا هم ختميږي قل انما انا بشر مثلكم تو ورته یاد دې چې یو انسان دې تاسو په شکل یوحى الیا ما ته وحی کیږي انما الهکم اله واحد چې معبود تاسو یو معبود ده پیغمبر یم خدای نه یم خو انسانانو کې خدای په تقسیم کړی دی او تو پیغمبر کې وحی ورته کوي هو واحد على ذات چې الله یو ده فمن كان يرجو لقاء ربه نو څوک چې امید لري د ملاقات یا رب چې په قیامت کې به د خدای پاک سره یو ځای کېږم فليعمل عملا صالحا نو نیک کارونه دي ولا يشرك بعبادت ربه احد نه دي شریکي په عبادت رب باندې هیڅوک څوک چې دا یقین لري چې زه په آخرت کې د خدای پاک سره یو ځای کېږم د الله حضور ته بځم نیک عمل دي کی خو په نیک عمل کې دې ریا نه کی څوک چې د خدای پاک سره شریکي نه ولی حدیث مبارک راځي کوم کار چې څوک وکي مسلمان وکي او ریاب کې وکي فورا د قیامت خدای پاک اعلان وکي چې د ما سره په عمل کې څوک شریک کړي د ورته شي ثواب دی غنه وغواړي انا اغنى شرکا عن شرک زه د چا د شریک عمل ته ضرورت نه لرم نو دا نه قبول نو څوک چې ایمان لري هغه د آخرت لپاره ډیر کوشش کوي خو هغه د په صفانیت باندې کوي د خدای د رضا نه بغیر بل شي د پنيت کې نه وګرځي نو هغه څنګه ځای پاتې ده بس دې کنه نیمه ته پاتې ده کنه کرو به تا نیمه سپارت یا بل ویلې مقصد هغه خپل سبق تم دومره ځای پاتې ده پرون په یو هغه خبره معرکۃ الاراء او رازوا نو د مطالعه ذات نور دغه سره زه مطالعه کم نه اته دا خلکو ته دا خبره یادوم د غریبانو د چې هغه له شته په ډیر کړی دغه دا اته ما کتل مې نه درته او اتیا مخه تفسیر په لګیدل او تر دا دغه ځای پورې نور مې تر وخت تیر شو چې دا نور چې وګوره او زم به چې مو ماته